مثبت فکر په مثبتو افکارو سره مو ژوند ته تغییر ورکړئ. لومړی تصمیم ونیسئ چې شکر کوونکي او قدردان اوسئ. په کراتو دغه عمل ترسره کړئ. دوهم، له اندازې څخه زیاتې راتلونکو پیښو یا حوادثو په هکله سوچ مه کوئ. همدارنګه د تېر یا ماضي په هکله مو هم فکر او سوچ کول پرېږدئ. خدای مه کړه داسې نه شي چې په ماضي کې په سوچ وهلو سره د حال فرصتونه له لاسه ورکړئ. دریم، تاسو نه پوهیږئ چې راتلونکي وخت کې بل تاسو سره څه کیږي، نو تر ټولو غوره کار دا ده چې نن یا حال څخه عظیمه استفاده وکړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکی ستاسو په نن پورې اړه لري. او څلورم دا چې دوه شیان مو ورځ ښکلې کوي. لومړی صبر او تحمل، او دوهم هم ستاسې لیدلوری د ژوند په هکله باندې. پنځم، صبر کول په معنا د انتظار کولو نه دي، بلکې دا په دې معنا دی چې د دې ترڅنګ چې خپل اهدافو ته ورسیږو باید خپل فکر او سوچ هم مثبت وساتو. او شپږم دا چې له خپل شاوخوا هغه کسانو سره چې په اړیکه او رابطه کې یو په ډېر ادبناک او احترام سره باید رابطه او اړیکه وساتو، تر څو په آینده کې زموږ سره هم همداسې وشي.